که په میوند کې شهید نشوې خدای ګل علیا بېننګۍ ته دې ساتینه. د میوند د ملالې نوم به مو اورېدلی وي، داسې یو نوم چې په یادولو یې موږ ته د یوې افغانې غازي پیغلې غیرات، شهامت او د دې د تکبیر نعره ذهن ته راځي. د افغان دعوت په دې خپرونه کې د میوند ملالۍ در پیژنو. افغان دعوت چینل سبسکرایب او له ملګرو سره په شریکولو یې زموږ ملاتړ وکړئ. امیر محمد یعقوب خان چې یو بې تجربې سړی و انګریزانو ونیوی او ګندمک ته یې چې د کابل او جلال آباد ترمنځ یو ځای دی بود او هلته یې د افغانستان په تاریخ کې خرابترینه معاهده پرې امضا کړه. په دې معاهده کې افغانستان ډېرې نورې ځمکې له لاسه ورکړې. د ګندمک د معاهدې له مخې افغانستان پښین، کورم او خیبر له لاسه ورکړ او د دې قرارداد له مخې د انګریز نماینده په کابل کې ځای پر ځای شو. دا کار افغان ملت ته د منلو وړ نه و، ځکه نو مجاهدینو په میړانه د انګریز سره جنگ پیل کړ. د انګریز نماینده کیوناري د ټولو ملګرو سره د کابل په بالاحصار کې مړ کړ او د بلې خوا د کندهار په میوند پر دښت د پښتنو نر ښځې زاړه او واړه د غازي ایوب خان په مشرۍ د خپل هیواد او خپلې ازادۍ د ساتنې لپاره د قربانۍ ډګر ته حاضر سوي وه. ټکنده غرمه وه، غازیان تږي، ستړي او ستومانه ښکارېدل. د میوند پر دښت اوبه هم نه وې. نږدې و چې د پښتنو لښکر له تندې ماته وخوري. له بلې خوا د دښمن لښکر ډېر قوي او په راز راز وسلو مجهز وه. په دغه وخت کې د پښتنو بیرغچي هم ټپي سو چې دې وضعیت انګریزانو ته د یوې شدیدې حملې جرأت ورکړ. ملي او ولسي روایات او هم تاریخي آثار په دې هکله تقریبا په یوه خوله دي او د عباراتو په ډېر لږ توپیر او بدلون د میوند په فتحه کې د هغې غوڅ او ټاکونکی نقش تاییدوي. د پښتنې میرمنې کتاب لیکوال عبدالرؤف بینوا لیکي چې د دوشنبې په ورځ د برات د میاشتې په 18 په 1290 هجري قمري کال چې افغاني ظالمیانو میړونو او ښځو د خپل وطن د ساتنې په نیت سرونه پر میدان ایښي وو او د میوند ډګر د قربانۍ لپاره حاضر شوي. ټکنده غرمه وه، غازیان تږي او ستړي ستومانه وه. د میوند پر دښته هېڅ اوبه هم نه وې. نږدې و چې افغاني لښکر له تندې څخه ماته وکړي. په داسې حال کې چې د لښکرو بیرغچي هم سخت زخمی شو او بیرغ یې له لاسه ولوېد. خو په دې حال کې یوه پښتنه پیغله میدان ته راغله او د پښتنو ملي بیرغ یې په خپلو سرو منګولو له مځکې پورته کړ او دا لنډۍ یې وویلې: خال به د یار له وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه او که په میوند کې شهید نشوې خدای ګل علیا بېننګۍ ته دې ساتینه. د دې پیغلې دا غږ یو آسماني غږ و چې د افغاني زلمیانو وینې یې په جوش راوستلې او ټولو د الله اکبر په ناره پر غلیم یرغل وکړ او دښمنان یې تار په تار او خپله پاکه خاوره یې د هغوی له قدمونو څخه وژغورله. دا پیغله ملاله نومېدله. په ځینو روایتونو کې همدغه پورتنی مفهوم د الفاظو په لږ ډېر بدلون سره راغلی دی. د یوه خوا د فرنګي پوځونه د میوند پر دښته پراته په هر ډول وسیلو سمبال وه. بله خوا افغانان په تش لاس خو د ایمان او عقیدې په وسیله سمبال د هغوی مقابلې ته راوتلي وه او په دې نیت او تکل و چې دغه کفري لښکر یې له خپلې خاورې څخه وباسي او هیواد د دوی له ناولیو منګولو څخه آزاد کړي. له افغانانو سره په دغه جګړه کې افغاني پیغلې او میرمنې هم شاملې وې چې ځینو یې غازیانو ته خواړه، اوبه او بارود ورسول او ځینې له خپلو پلرونو، ورونو او میړونو سره اوږه په اوږه د دښمن مقابلې ته ولاړې وې. یوه له دغو نومیالیو څخه ملالۍ وه. ټکنده غرمه وه. ملالۍ ولیدل چې له یوې خوا د دښمن د پوځونو شمېر زیات او په ډول ډول وسیلو سمبال دي او له بلې خوا د هغوی په وړاندې د افغاني غازیانو شمېر لږ تشلاسي او نږدې و چې له ډېرې ګرمۍ، تندې او ستړیا څخه له ماتې سره مخامخ شوي وای. نو یو هسک ځای ته وختل او د زړه له زوښه یې افغاني غازیانو ته دا لنډۍ وویله: که په میوند کې شهید نشوې خدای ګل علیا بېننګۍ ته دې ساتینه. د ملالې د لنډۍ هر توری لکه غشی د غازیانو په زړونو ولګېد. وینې یې په زوښ راغلې، مات زړونه یې راژوندي شول او د الله اکبر په کفر ځپونکي غږ پر دښمن ورغلل.
سره ورځ یې پرې جوړه کړه. څه شېبه وروسته ملاله یو ځل بیا پر لوړ ځای ودرېده او دا له جذبې ډکه ناره یې وکړه: خال به د یار له وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. د دښمن پر پوځونو ماته ګډه او ډېره زیاته مرګ ژوبله پکې وشوه. د افغانستان در مسیر تاریخ لیکوال د هغه وخت د یو نومیالي مورخ میرزا یعقوب علي خوافي د کتاب په حواله لیکي چې په دغه جګړه کې له 12,000 انګریزي پوځ عسکرو او صاحب منصبانو څخه یوازې 25 تنه ژوندي د جګړې د ډګر څخه په تېښته بریالي شول. دا زموږ غازیان لیکوال محمد ولی حلیمي د نفت الله خالفین د کتاب شبرهای پیروزی میوند 453 مخ په حواله لیکلي. کله چې د زیاتې کلکې ژوبلې په نتیجه کې میوند فتح او افغاني غازیان د خپلو شهیدانو د ښخولو په تکل کې وو، غازي سردار محمد ایوب خان پوښتنه وکړه چې دغه نجلۍ څوک ده چې په داسې نازک حالت کې په خپلو ملي لنډیو او افغاني لښکر په ننګ او غورځنګ راوست. ځواب ورکول شو چې دا ملاله د یوه چوپان لور او د میوند کشکینخود اوسېدونکې ده. بل ورته وویل چې دا ډېره زړوره وه، د غازیانو ترڅنګ یې باید ښخه کړو. ایوب خان وویل ښه وایاست. ملي مجاهدینو د بښنې دعا ورته وکړه او همالته یې خاورو ته وسپارله. له دې پورته څرګندونو دا ښکاري چې ملاله د همدغه میوند په تاریخي جګړه کې د شهادت مقام ته رسېدلې او تلپاتې نوم یې په برخه سوی دی.